یار د ډانس طرف ته راځو خو هغې نه مخکې درته زه وایم چې ما دونه ډېره زیاته سرچ کړه دا د ډانس ویډیو په یوټیوب باندې خو پیدا نه شوه، بلکې په ټیک ټاک باندې په دې باندې ډېرو زیاتو خلکو کمنټس هم کړي وای که چا پیدا کړل دا مونږ ته راسینډ کړئ، باقاعده ما پرې هم کمنټس کړی دی. خو زه تاسو ته یو بله خبره درته کومه لکه مونږ چې کم ډانس ته ګورو لکه دا وایټ کم ډرس چې دی مونږ دې ته ګورو، خو د دې نه علاوه کم خلکو چې پې کمنټس کړي دي نو هغه هم زه تاسو ته هغه شو کوم. لکه خلک مونږ وایټ ډرس یادو، خلک چې کم دی وایي چې آیا د ګرین ډرس والا ته هغه تاسو وګورئ د دې ډانس د سره وګورئ، نو تاسو ته هغه په سکرین باندې زه هغه پوره شو کوم چې د ګرین کم کلر کپړو والا چې دی د دې ډانس څنګه دی نو د دې هم رای در سره هغه په کمنټس کې شریک کړئ او دا راته ووایئ چې آیا په دې دواړو کې هغه ډانس هغه د چا ښایسته دی. په ټیک ټاک باندې دا وخت ډېر زیات وایرل دی، تقریبا زه به ویم چې دا دویمه ورځ یې د اوسه په هر سړی چې خیجی نو هغه وایرل کیږي، نو کله چا اکاونټ هم نه وایرل کیږي دا چل وکئ دا ډانس هغه ډاونلوډ کړئ ورسره پې څه شیر میر یا پې خپلې څه خبرې یا دې نه علاوه کم هسې هم اپلوډ کړئ دا ساوند چې کوم دی هغه پې بدل کړئ یعنې د لیلا خان کوم ساوند کوم ګانه چې پې ده هغه ترې بدل کړئ او بل پې پرېږدئ د هغې سره هم وایرل کیږي، ډېر زیات وایرل دی. لکه ما وکتو د 2 ورځو نه نو هغه دونه ډېر په تیزۍ سره روان دی لکه داسې به زه وایم چې بل څه نه وي. لکه نن سبا که موږ وګورو د عمران خان کوم اکاونټ چې دی هغه کوم ویډیو چې جوړوي تقریبا څه په 3 میلیون خواوشا څه داسې فالوور یې دي هغه چې کوم په تیزۍ روان دی نو زه درته ویم چې دا ډانس هغه هم ډېر زیات په تیزۍ سره دی هغه وایرل دی. نو دغه کم نوې کم اپډیټ چې هم تاسو سره شریک کول د دې ډانس په هکله باندې لکه ما ډېره زیاته وکتو نو که چاته یا معلوم یا لینک وي نو هغه په کمنټس کې ما سره شیر کړئ، هغې به زه भरपूर یو په تفصیل سره یو ویډیو بیا جوړوم خو اوسه پورې هغه ویډیو ما پیدا نه کړه. دغه ویډیو به انشاءالله بله ویډیو کې به ملاوي ګو. الله حافظ.